السلام علیکم. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کندهار پوهنتون طب پوهنځي او تدریسي روغتون له استادانو او ډاکټرانو سره د کتنې ترڅنګ د ابراهیم النخعي رحمه الله جامع څخه لیدنه وکړه. په دغه لیدنه کې محترم سرپرست وزیر فاضلانو ته د علم په ترلاسه کولو او ورځنیو درسونو کې کوشش په اړه لازمې سپارښتنې وکړې او د هغوی غوښتنې او ستونزې د حل په موخه واورېدې. هغه دغه راز وویل چې افغانستان په طبي برخه کې متخصصینو او غوره روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړي ډول لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي څو راتلونکي کې د نورو برخو ترڅنګ طبي برخه کې هم غوره بشري قوه وروزي. بلخوا د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کندهار پوهنتون له محصلانو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې یې واورېدې. د جوزجان پوهنتون اقتصاد پوهنځي او همدارنګه جیوماتیک انجینري پوهنځي او د شبرغان ښاروالۍ ترمنځ د ګډو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو او د پکتیا پوهنتون استادانو او اداري کارکوونکو ته پر لرلید ماموریت او ستراتیژیک پلان باندې د غوره پوهاوي په موخه یو ورځنی سیمینار دایر شو.